د لوط علیه السلام قوم ولې تباه سو عزیزان؟ غلو یا لمنځونه نه کول یا څه خبره وه؟ خبره دا ده. اوس پر ما ټیم ډېر کم سو، بله جمعه بیا نه بله موضوع یې. زه به د لوط علیه السلام د قومي چم په خدای قسم ته به وه د کوټي، د پشین، د عبدالله خان، د چمن، د قندهار الکوان یې ښوولي دي. د قندهار، د چمن، د قیل عبدالله، د پشین، د کوټ خلک یې ښوولي، پښتانه. څه چم یې کوئ؟ لوط علیه السلام په قومه کې دغه چل و. مخامخ به یو هلک و، دا به د دوو کسانو سره ورسره و. مخامخ به دغه هلک د بدکاري ورسره کول، یاران به ورسره و. نسته سپین ږیرو ماشاءالله چې نه خبر را ښه دی، لکه دیوالونه داسې بې خبره اوسئ. ته خپلې شپې تېرې کې نو بې خبره اوسئ. نه دی دی ټیک سو، خبره خلاصه. او خلک په موټرانو کې نه ورسره ګرځي، په وټلانو کې نه یې ورسره. بل ځای راته ویل یو سړی راوشو 15,00,000 ډالر یې هلک د خپل ملګري سوي ولاړ یې وغورځېدی. 15,00,000 ډالره. الزنا یورث الفقر، زنا سړی فقیر کوي. نه مني د الله د رسول خبره ده، مې منه مې منه، دا د الله رسول فرمایي. اشهد دي که نه دي؟ پښتنو کې دا شان شته؟ یاره توبه. لوط علیه السلام بیخي ډېر هغه دي په زرو کلونه یې وسو. نن یې خبرې ما او تا په والله ته به و ماښام الله ویلي دي، نن یې ما او تا په سترګو وینو. د لوط علیه السلام په قومه کې یو چم دا و، مخامخ به سره ناست و، هواوې به یې خارجولې. مخامخ به سره ناست دې هوا بیا د بې ډېره معاف دې هوا خارجه کړئ لکه دې. موږ پنجابیان څنګه دي؟ دا یې د لوط علیه السلام قوم سو. پښتانه لا په بغلو کې لاس واچي، بیا دې خلې در پیغوروم، در ښیم یې چې ما که غلطه خبره کړې وه، زه په دا شیانو کې زما ژوند دی، زه ورسره مخامخ یم. خپل بچی زما بچی، خپل ورور فکر کوه، اندازه کوه، موته خبره نه ده. او بله خبره دا وه په د لوط علیه السلام په قومه کې سیټیانې به یې ولې په ګوتو باندې. زموږ ډریوران کله نه رانه دي، ګورته یې زده دي. مبارک مسا مبارک مسا مبارک مسا. او د لوط علیه السلام د قوم چم دا و، د بټنان بیا ټوله خلاص و، بټنان یې نه بندول. کله کله هلته یې غواړه ووینو نه، یا به ښایسته اعلی موټر لري، یا به اعلی نوکري نه، آیفون ورسره، یا بټنان ګرځده خلاص. ولې دې خلاص پرېښي دي؟ والله بس لاس به ووایي. د لوط علیه السلام قومې د هغه چم کوئ، ستا دې مبارک سي. بټنان بندوه. بیا چې نه هغه چال د ده چې را روان هغه انداز نه دی. ده به نو یا ماښام 1,00,000 روپۍ ګټلي، یا به ډي اس پي به یې ډېر غټ یاري، بس نور یو شی نشته. دا انداز دا د لوط علیه السلام د قوم چم. پښتنو کې شته پټه خبره نه درته کوم. د جهان د پارسیبانانو، د هزارګانو، د انګریزانو خبرې نه درته کوم. او چې را روان به وو، سیټیخې ویله صحیح سو، او ژاولې به یې جوړولې. ژاولې دا عام په مجلس کې به دې ژاولې جوړولې. یو خو یو سړی وایي زما د خولې بوی ځي، بس دا په پټه ده، پروا نه لري. د لوط علیه السلام قوم هغه چل و، ژاولې جوړ. او د لوط علیه السلام د قوم یو ډېر زورور خوندور چم دا و، سپیان به یې جنګول. سپیان دا قاسم سوري نه دی، زموږ د سپیکر د ډیپټي سپیکر، دا نن 15 کاله مخکې دا زموږ د کشلاغو د یارو سرې نه دي، دلته به سپیان جنګول. ویډیو یې ویسته. الله عجبه نظام دی. د سپیانو جنګېدو والا یې راوستی، هغه یې د 22 کروړو انسانانو مشر کړ. دی و یو عرب قیمتي انسان ته وایي خاموش، بټن پر باندې کې کښېنه. سبحان الله، الله تر تا قربان سو، ستا تر دین قربان سو، ستا تر محمد رسول الله قربان. څنګه خبرې دې راوښولې؟ چرګان به یې جنګول. چرګان څنګه دي؟ قلندر مکان والا، حیدرک سپیان، چرګ. هلته زموږ یو ملګری دی، پر سټیټس چې وګورې 40 دانې چرګانې ورکړي.
سپین چرګ سور چرګ لوړ ولاړ دی کښته ولاړ دی الله ابن حجر فرمایي دا د لوط علیه السلام د قومي چم د لوط علیه السلام د قومي عادت او دا عادتونه په مشک ستا که نسته عزیزان او بالکل دا عادتونه په مشک بالکل ښکاره ستا نو اوس به موږ څه چم کوو عزیزان ما دومره ډېرې خبرې پاتې سولې لکه صحیح چې قرآن شریف شروع کړي او لس پارې ووایي اته سیا نور ګرده پاتې سي زما خبرې داسې راسه پاتې شو ما ګرده خبرې نیمۍ نیمۍ وکړي ټیم هم کم دی د وخت پابندي کوم مجبور یم غلطه خبره ده څوک به ځای مجبور یې چیرې به ځي هغه به زه خپل وخت ځینې واخلم خو بس په خبرو ما دا بیان در نن ورځې نه دی کړی زه شرمېدم چې دومره سپینه ورځ چې په سپینه ورځ خلک دا چان شروع کړي د الله رسول فرمایي ان اخوف ما اخاف على امتي من عمل قوم لوط زه زما پر امت په دې بیریږم چې دوی به د لوط علیه السلام د قومي چمونه شروع کړي د لوط علیه السلام په قوم کې دا چمو په خنزیر کې دغه چم په خره کې نست په سپي کې هم نست او دا خو به منئ او یو د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عدد خلقی و زینت عرشی و رضا نفسی دا هغه په امت کې دغه چم سته موږ یې وینو خالد بن ولید خط راواستوه په زیاته زه هېڅ هم نه وایم سپین ږیرو څه معافي غواړم ځوانانو درکې خېږم که 1000 روپۍ راکوې تا دې هغه خدای ووایي چې ما او تا یې پیدا کړي زړې هم راسویس پرېږدم دې والله غوړ مړ مقتدی نه کله کله 15000 روپۍ په لاس کې راکړي والله العظیم لنګوټه خرڅوم ستا روپۍ درکوم خو ما به خپل کار ته پرېږدې ما به خپل کار ته هغه وخت را روان دی چې د انګریزان زامن به موږ ته کاغذ راکړي وایي دا خبرې کوه یا اوس لا ازادي ده ته هم آزاد یې زه هم آزاد یم زه په دې آزاد یم چې ما څه ویل د شریعت په رڼا کې ته په دې آزاد یې مه کښېنه ځه ورس په مخه دې ښه سه خبره خلاصه ده خو بس عزیزانو پرده ده لوی الله څه غواړو د خپلې لور د خپلې مور یو سړی راته وویلې یو سړی راوښه وایي ماشه ویل موږ دلته ناست وو دا زه ته په زورو خبرې کې یوه کوو موږ دلته سره ناست وو زموږ خپل ملګری دی موږ ښه مجلس سره کوو نو موږ ډېر پر ده خاندو ته یې مانې وایي ته برچیش خاندی موږ ول دغه یې خاندو د ده مور په دا څنګ کمره کې ده زموږ ملګری ورسره اخته دی د ده مور که به ماله ژړا نه راځي خو زه خدای زه څونه بد غږېږم زه څونه بد ګایېږم موږ څونه په تیاره کې اوسېږو موږ څه تباه او برباد یو یاره دا څنګه دا څه حال دی زه والله ما ته ډېر افسوس د الله رسول فرمایي چې په کم ماله والله العظیم دا 15 کاله ماله ژړا ولاکه راغلی ماله نن والله ژړا راځي د الله رسول فرمایي چې د کومې زنانې خاوند نه وي هغه کور له مور ځي چې خاوند یې نه وي موسی علیه السلام ته شیطان والله که دې پرېږدم مور ځه که نه منې که ستا ښځه د الله رسول فرمایي زما دې په هغه لوی خدای قسم یې که ستا ښځه سبا به ته نه یې بل یار به ورله راځي مه کوئ د خدای روی او د رسول روی درته نسم مه کوئ ځوانانو بند کړئ دا د فیسبوک دا دنده پرېږده دا تصویرونه دا د حرامیتوب پرېږده دا کومه دنده چې تا پرېږده دا مه کوه که نه د الله رسول فرمایي الله لاس درڅه اخلي چې په کم کډي کې ولوېداست تباه اوسئ برباد اوسئ الله دې پرده وکړي الله دې عفرته وکړي خدای دې مې نه شرمني خدای دې مې نه رسوا کوي خدای دې مې د دې ورځې وساتي خدای دې مرګ راله راولي تر دغه ورځې مخکې چې موږ په سترګو ووینو یا الله پرده کومې کړي دې معافي راته وکړه که راسه سوي دې معافي راته وکړه یا الله کوم په خطا کړي دې معافي راته وکړه کوم په قصد کړي دې معافي راته وکړه یا الله آینده توفیق مه راکوه یا الله پرده الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځوي